سلامونه هیله لرم چې ټول په روغ جوړ یو. د کرونا ډایري د لومړۍ ویډیو سره ستاسې په درانه حضور کې زه شریف شیراني ملګرو یو خبره عادي غوندې خبره ده موږ ته له ډېره وخته راپېښه وي. زموږ په وطن کې چونکې ساینسي او علمي بنیادونه نشته، ځکه که زموږ په وطن کې کومې ستونزې وي او په هغه زموږ پوهان خلک پوهېږي ادراک کولی شي، خو بیا هم له دوی سره هغه صلاحیت هغه استعداد نه وي چې دوی د هغې له لارې موږ ته د هغه ستونزو ساینسي شکل بیان کړي. نو دوی هغه ستونزې بیانولی شي او بیانوي او کوشش یې کوي چې موږ ترې راوښوي، خو دوی په دې کې بریالي کېږي نه او په دې باندې ولس هم سر نه خلاصوي. خو له دې بدبختۍ باوجود زموږ ذمهواري او زموږ شعور او زموږ فهم او زموږ ادراک موږ ته دا راښیي چې موږ دې شیانو ته نور په خپله وګورو. موږ د خپل ځان محافظین په خپله جوړ سو، موږ خپل قدم په خپله واخلو. نو لومړی زه یو تاسې ته یو مثال ږدم په دې ویډیو کې، هغه دا چې موږ خدای پرسته خلک یو، دا خبره موږ منو. موږ د ښو خلکو ته ښه عقیدت هم لرو، موږ د دنیا د دانشورانو کتابونه هم لولو، زموږ ژبه پښتو هغه هم له ډېرو بلها متلونو، له ډېرو رمزونو، له ډېرو ښو خبرو څخه ډکه ده او موږ ته له نیکونو څخه ډېرې زورور قولونه راپاته کېږي او راپاته سوي دي. له دې باوجود هم چې کله موږ یو چاته د زړه له درده، له کرب، له خوږو څخه موږ یو چاته یو نصیحت، یو لارښودنه کول غواړو، موږ هغه سړی نسو پوه کولی، موږ هغه سړي ته هغه زده کړه نسو ورکولی. د دې تر شا ډېر اوږده او ډېر پاخه لاملونه دي. ته یو سړي ته یو نصیحت کوې، یو متل د پښتو ورته تېروې چې یو سړي ته ته دا وایې چې له وروره دې وګټل نو نه دې وګټل، دا یو متل دی. که ته دا یو سړي ته بیان کړې او هغه په داسې حالت کې وي چې هغه بالکل له خپل سکه ورور څخه د ګټې اخیستلو، د ناجایز استفاده کولو په لټه کې وي، دی دا ستا خبره نه مني. که ته بیا ورته ووایې چې مطلب بد تربور د بدې ورځې په شا درځي، یو سړی له تربور سره، له تربره سره ستونزه لري، هغه دا ستا خبره نه وراخلي. دا ولې؟ خبرې خو ډېرې رښتینې دي. بیا چې کله د دې سړي تجربه وسي، بیا دا سړی هغه خبرې ټولې ومني، بیا تا ته بیانوي. خو د ژوند په هغه وخت کې چې کله په کار دی تجربه نه وکړي د دې شیانو او دغسې زده کړه ځینې وکړي، دی ولې زده کړه نه کوي؟ ولې زموږ پر خلکو باندې ښې خبرې، اقوال، د دانشورانو خبرې، د کتابونو خبرې، متلونه د خپلې ژبې، د نیکونو راپاته خبرې، دا ولې پر موږ اثر نه کوي؟ د دې ډېر وجوهات دي. لومړی دا دی چې موږ هر هغه شی بې اثره کېږي، هر هغه که هغه هر څومره ګټور علم وي، که په هغه کې هر څومره دانش پروت وي، په هغه کې پوهه پرته وي، هغه بې ګټې کېږي که چیرې موږ هغه د ذاتي او شخصي ګټو دپاره استعمال کړو. دا ما چې دوه متلونه د پښتو درته بیان کړه، دا د ذاتي او شخصي ګټو دپاره مو خلکو بیان کړي دي. دا یو داسې ورور بیان کړي دي چې هغه په خپله له ورور څخه ناجایز استفاده اخیستې ده، نو دا خبره بې اثره سوې ده.
دوم دا دی چې که موږ دا متلونه دا پوهه دا د هوښیارانو خلکو خبرې دغه د قرآن آیتونه که دا موږ ډیر بار بار تکراروو او بار بار یې بیانوو او بې وخته یې بیانوو دا هم خپل اثر له لاسه ورکوي. څنګه یې له لاسه ورکوي؟ که ته یو ماشوم هلک ته چې هغه ډیر ماشوم وي یا د هغه د پوهې هغې کچې ته نه وي رسېدلی او ته هغه ته بار بار مسلسل ډول باندې ته غټ غټ آیتونه بیانوي، د قرآن حدیثونه بیانوي، د پښتو درنې درنې خبرې بیانوي، دا ماشوم د دې درنو خبرو له اثر څخه ووځي، دا له دې سره رډ عادت سي، دا دغه وایي چې دا خبرې داسې کېږي او دا معنا نه راوړي. تاسو کله موږ لیدلی دی چې پلار نیکه موږ ته یو خبره کړې وي او بیا چې موږ هغه وخت منلې نه وي بیا موږ هغه خبره بعد کې موږ ته په عمل کې ثابته سوې وي. نو د دې ټولو خبرو زما مدعا دا ده چې موږ په کار دی د زده کړې د پوهې معیارونه وټاکو، دا ټول څیزونه ساینسي کړو، دا موږ محسوسوو چې په دنیا کې په یورپ کې چا یو شی محسوسه کړی دی هلته یو پښتانه سړي محسوس کړی دی چې په د دنیا په پرمختللې نړۍ کې په روس کې، په چین کې، په برطانیه کې، په جرمني کې، هر چیرې چې چا څه محسوس کړي دی هغه دلته یو سړي محسوس کړي دی، خو هغه دلته چا ساینسي کړي نه دي. نو د ویډیوګانو له لارې د خپلو لیکونو له لارې زه تاسې ته دا ډاډ درکوم چې زه به انشاءالله د خپل وس مطابق چې زموږ په کائنات کې موږ ته کومې ستونزې راپېښې دي دا به ساینسي کوم، د دې د ساینس ته راوړلو کوشش به کوم او دا به منظم توګه په سیسټمیټیک او اکیډمیک انداز د بیانولو کوشش کوم. را سره اوسئ تر بلې ویډیو د خدای په امان. مننه.